وسوی د جماعت نه د راوتو دعاګانې جماعت کې د وخت تیر کو او بیا ترې راوځې نو دغه وخت کې دعاګانې اولنۍ دعا نو اولې ویلې وي ګسخ په به مخکې کي ولې د غورځې نه راوځي نو اوس به ګسه را مخکې کي ګسخ په به را مخکې کي دلیل انس بن مالک هغه روایت بیا راوړی دی چې هغه دا ویلي چې من السنه سنت طریقه دا ده واذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى چې کله جومات نه راننوځې جومات نه واپس راوځې نو ګسخ په به را مخکې کي ښه نو اولنی ذکر دعا د ابو اسید رضی الله عنه روایت دی امام مسلم امام نسائی راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې کله دا کس جومات نه وځي فلیقل نو دا دې ووایي اللهم انی اسألک من فضلک یا الله زه سوال کوم ستانه د رحمت او د فضل ستا اللهم انی اسألک من فضلک دویمه دعا دا روایت امام ابن ماجه راوړی دی کې دا دي چې رسول صلی الله علیه وسلم فلیسلم علی النبی صلی الله علیه وسلم پر رسول صلی الله علیه وسلم دی سلام ووایي پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې سلام خلک څنګه وایي اوس لږ ساعت مخکې هغه حدیث کې څه والسلام علی رسول الله دا سلام دی که او بیا دې ووایي اللهم اعصمني من الشیطان الرجیم ای الله ما د شیطان رټلی شوي نه وساته درېیمه دعا دا په روایت د امام ابن حبان کې ورسره دا الفاظ راغلي دي اللهم اجرني من الشیطان الرجیم یا الله ما د شیطان رټلی شوي نه وساته ماله پناه راکړه څلورمه دعا انس ابن مالک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله جومات نه راوته نو دا به وي بسم الله اللهم صل علی محمد او نور اذکار ورسره ویلی شي نو اللهم انی اسألک من فضلک اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم اللهم اجرني من الشيطان الرجيم كان قرانا اسانا وس اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم اللهم اجرني من الشيطان الرجيم دا یو معنی کې راځي او ځکه روایت کې داسې راځي اگر که یعنې څه نه څه کلام پکې شتي وایي چې کله دا انسان مونځ وکړي که نه او د جومات نه راوځي نو دا شیطانان په دې دروازه کې را پڼ شوي چې په انتظار کې دي چې کله به دی د جومات نه راوځي او موږ بیا په ده باندې حمله وکړو جومات کې خو ته محفوظ وي اوس ګوره تاسو دلته جومات کې ناست یې د یو کس هم سوچ هغه ګناه طرف ته نیسي که نه دې ټیم کې ته د فیسبوک د غم نه بېغمه یې که نه اوس هم د فیسبوک غم شتي بېغمه یې د واټساپ نه د بازار نه د جاخو نه د کنځلو نه د نشو نه د زغیبت نه د دروغو نه په دومره پاک مجلس کې ته ناست یې ته د هر څه نه بېغمه یې خو چې په دې دروازې ته ووتې نو اوس بیا به شیطان کوشش کوي چې تا واپس خپل جال کې ونښلئ نو دا شیطانان را پڼ شوي په دې دروازه کې خو چې کله د الله دا بنده دا ذکر ووایي لکه اللهم اعصمني من الشیطان الرجیم یا اللهم اجرني من الشیطان الرجیم نو رب العالمین یې دغه ټولو شیطانانو نه وساتي ځکه دې ټیم کې دا دعا ویل دا مستحب طریقه ده